دوستان بدر تناستر زل کدنا پوری وی دولت السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې د فقر او غربت اخري کچې ته رسېدله او ډېر زیات ستونزې لري. نو د دې حال له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې؟ ښه یې؟ ښه یم. ماشومان دې ښه دي؟ ښه ده. څنګه یې ژوند زندګي سره مشکلات شته؟ دا داسې ده چې دا وچه ډوډۍ ماشومان خوري او ژاړي تمامه ورځ هسه تاریخه ده نه ورسته ده نه غوړي سره څه وکړم؟ ولې خاوند درته کار کوي؟ نه کار نشته، د بار نشته، د څه شی وکړو خور جان؟ سپین شوی ده، نور څه وکړم؟ زمونږ وس نه رسېږي چې دونه کرام په مونږ راغلی، مونږ د وس نه رسېږي چې دونه کرام ورکړو خور جان. څو روپۍ کرایه ده؟ 1.5 ده. او خاوند یې کار نه کوي؟ نه. ولې؟ کار نشته چې کله یې کله نه یې خور جانې. مشر زوی نه لري د کار غږ؟ دا هغه مشر زوی مې ده، نو د کار نه شي کولی، لاس یې مات ده، نو څه وکړم؟ غریب سړی یم. خو ستاسو د شپې لپاره کور کې څه لرئ؟ نه، دا همدا وچه ډوډۍ مونږ وخوړل، خلاص مونږ وریجې پخه کړل، هماغه وخوړل خلاص. وریجې هم د کومه کې؟ د لیور نه مې وغوښتل. تاسو دغه شپې ورځې داسې تېروئ. څو ماشومان لرئ؟ 4 ماشومان دي. نو دغه ماشومان چې تاسو نه څه غواړي، تاسو بیا څه ورکوئ ورته؟ د لیور سره لیدم هغه بیا ورکوي، چې نو بیا نه ورته غریب هغه خپله هم کوي. کله شپې نهاره کم ده ماشومان داسې ژاړي چې حیرانه پاتې کېږي چې ماته ډوډۍ راکړه نه شي، څه وکړم؟ او دلته خو برق هم نشته، داسې کور دی، نو تا دغه شپې ورځې څنګه تېروې؟ دغه اوړی مونږ چې تېروو دا خو مجبور یو چې مونږ تېروو. برق چې نه لرو د سپي ګروپ هغه بلوو مونږ هلته ځان ته رڼا کوو چې مونږ ډوډۍ وخورو. څه وکړو خور جانې؟ قدرمنو هېوادوالو، دغه کورکي مې سره داسې سوړه غوندې دی، داسې سم خبرې کولی نه شي، ځکه چې فارسي ژبه ده او پښتو خبرې کولی نه شي. نو تاسو لومړی دغه خپله وګورئ، دغه د خلکو نه چې ډوډۍ راوړي دغه ماشومانو ته ورکوي. دوی هېڅ څه نه لري، د یو نه بل شی نه راوړي، هماغې شپې ورځې تېروي. دغه کور تاسو خپله بیا وګورئ چې په کوم حال دی. دوی په داسې کور کې د شپې ورځې تېروي، حتی یو حیوان هم داسې کور کې ژوند نه شي کولی چې دوی. نو هېوادوالو، هیله کوم چې له دغه خورکۍ سره مرسته وکړي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 0807940 وارثانم ژړا بم د هغوی ستا تر دیدنه پورې وي دولت به دې ملګری تر